بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. نن مې د انګلیش یو دوه ټکي ولیدل، نو ما وغوښتل چې دا ټکي په دې باندې تاسو پوه کړم. په دې کې ډیر زیات کنفیوژن دی. صحیح ده؟ بیا ورسره ما یو دوه ټکي نور هم ملګري کړل. به هر حال خبرې ډېرې نه کوم، تاسو ګورئ مخکې کلاس به شروع کوم. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروستو په کلاس باندې تاسو هم بسم الله ووایئ، او زه به هم شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ ښه، تاسو ته ما وویل چې ما دوه ټکي ولیدل، هغه مې اس او خیز ولیدل. صحیح ده؟ نو دا ما ته د کنفیوژن ښکاره شولو. ما ویل چې په دې کې ډیر کنفیوژن دی، په دې باندې هم دا ویور پویه کا چې دا به مونږ څنګه استعمالو. به هر حال ما ورسره یو دوه ټکي نور هم ایډ کړل چې دا دی بټوین امنګ. د از او د هیز مطلب خو ساده تاسو ته پته ده، دا یو هیلپینګ ورب دی، او د دې مطلب دی دی. صحیح ده؟ د دې لفظي معنی د دواړو دا دی. بیا که تاسو بټوین امنګ وګورئ، دا هم په میانس کې، د دواړو مطلب دی په میانس کې. خو زه شروع کوم چې په دې باندې تاسو پوه کړم. د دې کلاس نه پس به چې دا تاسو پوره وګورئ، نو انشاءالله دا څلور ټکي په دې باندې به تاسو بالکل پوه شئ. صحیح ده؟ از او هیز. که زه ووایم چې علي از گان ټو سکول، علي سکول ته لاړی، او که داسې ووایم چې علي has gone to school. صحیح ده؟ علي has gone to school مطلب هم دی علي سکول ته لاړی. نو تاسو به اوس وایئ چې په دې دوو کې خو فرق نشته دی. په دې دوو کې فرق شته دی. علي is gone to school، علي سکول ته لاړی، علي سکول ته رسیدلی دی. ما ته پته ده چې علي سکول ته لاړی او علي سکول ته رسیدلی دی. صحیح ده؟ کله چې یو کار شوی وي، تاسو ته پته وي، نو تاسو بیا د از استعمال کولی شئ. صحیح ده؟ او منګه بله جمله ویلې وه، د لاندې جملې ته تاسو وګورئ، علي has gone to school، علي سکول ته لاړی، یعنی علي د کوره ووته. خو ما ته دا پته نشته چې علي سکول ته رسیدلی دی، په لاره باندې دی، چرته دی. خو علي د کوره وتی دی، سکول ته تللی دی. نو په دې ځای کې به مونږ بیا د خیز استعمال کوو. خو لنډه ده چې از یو کار مکمل شوی وي، تاسو ته پته وي، او خیز چې یو کار شوی وي خو تاسو ته پته نه وي. صحیح ده؟ دا دوه جملو کې تاسو له د دې لنډ مثال ما درکو. بیا درته که زه ووایم چې who has done this، یعنی دا چا کړی دی، کار شوی وي، تاسو ته خو پته نشته که نه چې دا کار چا کړی دی. نو تاسو ویلی شئ who has done this، دا چا کړی دی. this is mine، دا زما دی. تا ته پته ده چې دا سیز زما دی، نو په دې ځای کې مونږ د از استعمال کوو. صحیح ده؟ this is mine، دا زما دی. بیا مخکې ځو، تاسو ته زه په بټوین او امنګ کې فرق ښیم. د دواړو مطلب دی په میانس کې. ګورئ جی، بټوین به مونږ د دوو سیزونو په میانس کې چې کله خبره راشي او یو کار راشي او دوه سیزونه وي، نو هلته کې به مونږ د بټوین استعمال کوو. او کله چې د دوو نه زیات وي، نو په هغه ځای کې به تاسو د امنګ استعمال کوئ. دا زه تاسو ته د دې مثالونه درکوم، تاسو به پوه شئ. اول ګورئ بټوین دی. Your house is between two trees، your house is between two trees، یعنی ستاسو کور د دوو ونو په میانس کې دی. صحیح ده؟ دلته د دوو ونو خبره راله، که نه د بوټو خبره راله، یعنی دوه ما یاد کړه. نو دلته به زه مجبورا هم بټوین لګوم. صحیح ده؟ یو مثال بل در کومه، علي is standing between his parents، یعنی مور پلار هم دوه وي،
نو دلته هم ما د between استعمال وکړو. علي standing between his parents. علي د خپل مور پلار په منځ کې ولاړ دی. بیا راشئ among ته. among د یو نه چې زیات شي. ګورئ distribute the chocolate among the students. یعنی students خو زیات دي کنه. دوه students نه دي، یو نه دی، درې نه دي، زیات دي، د دوو نه زیات دي students. distribute the chocolate among the students. یعنی چاکلیټ د سټوډنټانو د طالب علمانو په منځ کې تقسیم کا، یعنی په هغوی باندې تقسیم کا. صحیح ده؟ نو دا د دوو نه زیات دي، students دي کنه. عائشہ is standing among her friends. یعنی عائشہ د خپلو ملګرو په منځ کې ولاړه ده. نو تاسو د among نه پته کولی شئ چې دا ملګري دوه نه دي، دا د دوو نه زیات دي. صحیح ده؟ تاسو چې کله د among ټکی سیکئ نو تاسو ذهن له دا راولئ، ستاسو ذهن له به اوس دا راځي چې یا دا کسان چې کوم دی، دا څیزونه چې کوم دی، دا د دوو نه زیات دي، دوه نه دي. صحیح ده؟ لکه ما وویل چې عائشہ is standing among her friends، نو تاسو ته آلریډي پته ولګېدله چې دلته among راغی، نو دا فرینډس چې کوم دی دا دوه نه دي، دا د دوو نه زیات دي. صحیح ده؟ عائشہ د خپلو ملګرو په منځ کې ولاړه ده. همدا وړوکی شان کلاسو ما ستاسو د پاره راوړه. زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ، په از او په هیز باندې، په between او among باندې. که داسې ستاسو په ذهن کې څه کنفیوژن پاتې شوی وي، تاسو نه یئ پوه، نو تاسو بیا هم ماته کمنټس کولی شئ. په هغې کې به زه انشاءالله کوشش کوم چې تاسو پوه کړم، تاسو ته په کمنټ کې جواب درکړم. او بله خبره تاسو ته زه یوه خبره دا هم کوم چې ستاسو کمنټس ډیر کم شوي دي په چینل باندې، ستاسو کمنټس ډیر کم دي، ستاسو لایکس هم د نش برابر دي. صحیح ده؟ ما ته به هم دا وجه ښایي په کمنټ کې چې دا ولې زمونږ کمنټ کم دي او زمونږ لایکس کم دي. نو ما له راکړئ اوس د بل کلاسه پورې اجازت. زه به راځم ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړم. زما به تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله پامان. والسلام.